شیطان یو سجده نه ده کړې، یو سجده، او تر اوسه پورې لعنتي او مردود او تر قیامته پورې به لعنت وي، او د قیامته پورې ټول خلک په ده باندې لعنت ورکوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه دې خلک غواړي د یو سجدې نه کولو د وجې نه. نو سوچ کوه چې تا خو د کلونو کلونو مونځ نه دی کړی، او په میاشتو میاشتو مونځ نه دی کړی، او چا نه سل او چا نه 200 او چا نه 1000 مونځونه قضا شوي دي، نو ستا زړه به څومره تک تور شوی دی. نو ځان ته شیطان را یادول پکار دي ټیم چې هغه یو سجده د وجه نه داسې نه چې امام شیطاني ګروپ کې داخل کړي الله. او بعض وخت انسان به دې صورت ته ورسېږي چې ختم الله علی قلوبهم، په زړه باندې د مهر ولګي، بیا پکې نیک عمل کدا نه باسي نه دننه کېږي. بل علی قلوبهم اقفالها، الله وي د بعضو په زړونو باندې مونږ تالي ولګو، بیا کلا بل رانا د بعضو زړونه بالکل زنګ آلود شي، بیا به نه صفا کېږي. په دې سجدو باندې انسان خپل زړه پاک شي. او چې کله سجده کوي، څنګه چې سجده انسان کوي دا زړه ښکته شي، وینه دې ټول اعضاو ته ورسي. دقه شان چې کله انسان سجده کوي، وایي اقرب ما یکون العبد، وایي انسان الله ته په کوم حالت کې د ټولو نه زیات نږدې، هغه دا حالت د سجدې حالت. حضرت وایي دا داسې دی لکه چې د الله په قدم کې د سر ایښی. مثال پورې پیش کړی دی، الله ته دومره قریب شوی دی چې د الله په قدمونو کې گویا کې د سر ایښی دی. په دې وجې نه د موږ لږ سوچ کول پکار. یو ځل کلاس کې استاد سوال ویل، بچیا هلکان مونځ خلک ولې نه کوي؟ مونځ خلک ولې نه کوي؟ نو یو هلک ورته ویل جي مونځ د دې وجې نه کوي، یو انسان چې دا مړ شوی دی، مړ انسان مونځ نشي کولی، وایي مړ شوی به ځکه مونځ نه کوي. ابل ورته وایي جي د دې وجې نه یو انسان مونځ نه کوي، بعض کسان چې هغه سره کپړې دي، بربنډ دي، شرمېږي. اول ته وایي هلکه د څه وجې نه مونځ نه کوي؟ هغه وایي جي وایي کافر به وي نو ځکه مونځ نه کوي، کافر به وي ځکه مسلمان چې هغه مونځ کوي. نو عزتمندو یو کس پکې ناست و، هغه سوچ وکړ الله رب العزت دې مسلمان کړم، کافر هم د بې مونځ الله ما له ژوند راکړی، د مرګ راسه لږ مهلت راکړی دی، پر پنډم دې په کپړو باندې آباد، په سترګو باندې روغ رامټې دی، د اسلام دولت یې برانصیب کړی دی، د ایمان دولت یې برانصیب کړی دی، او په پښو باندې روان یې مړه منې، نو څه ولې مونځ نه کوي؟ نو ډېر شرمنده شو چې ما خبر کې کېږي او تپوس وکړي چې تا ولې مونځ نه دی کړی؟ زه به الله ته څه ویم چې زه کافر وم، ځکه مې مونځ نه دی کړی. کافر خو به ورته وایي چې زه کافر وم، خبره چې ته ورته سې چې په سترګو ړوند وې، داسې سترګې مې روغې رامټې وې، خو د هغې سترګې مې جومات راته ښکاره کېده. په بدن دې کپړه نه به ډېر غریب وي چې کپړې خو به مې هر هفته ته بېله بېله جوړه کوله، د یار دوست او ودونو کې به مې نوې نوې سوکونه کول، د ګرمۍ د یخنۍ مې جدا جدا وي. نو تا باندې څه تندر را پرېوتې وو؟ او د الله قرآن کې بیان کړي دي، وایي جنتیان یا فرشتې یا د دوزخ بعضې کسان به د بعضې کسانو نه تپوس ما سلککم فی سقر، ای جهنمیانو تاسو جهنم ته ولې راغلي؟ یو انسان وایي ما شراب څښلي، یو انسان ما دروغ ویلو، یو سړی وایي ما ځمکه قبضه کړې وه، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. ده ته وایي تا غلا دې کړې وه؟ نه چې غلا به مې نه وه کړې، بدکاره وي نه بدکاري مې نه ده کړې، غلا وي غل وي نه چې غل هم نه ومه. دا څه کړي دي؟ ولې راغلي؟ قالوا لم نك من المصلين، وایي موږ به مونځ نه کوو. که سړی د شرابو د وجې نه دا چې خلک وایي زه به دې چرچې کړي دي، یو سړی بدکارۍ د وجې خلک وایي چې ټینګ یې که ده خو ډېر قرآن کارونه کوي، دا غریب د دې وجې راغلی وایي ما مونځ نه کوو. د دې وجې نه دا د قرآن پاک آیات وایي موږ مونځ نه کوو. نو د مونځ اهتمام به کوو که نه انشاءالله. بل مونځ ځان ته آسان کړي چې دوکان کې او تا ته پته ولګي چې مونځ قضا کېږي، بل جومات ته مه راځه، عقل ته ځای کې څه کوه، یو جان مه راځه. د خاورې خاورو کې مونځ کېږي، خاورو کې چا وایي چې مونځ کېږي چې صراحتاً ګندګي دي پراته او میتیا ځینې دي پراته او خاشنه دي پراته او وینه نه ده پراته، شراب دي پراته، په پاکه ځمکه باندې مونځ کوي. دا مونږ د جومات والا دا ځمکه نه ده،
د جومات کې چې دا ګرمۍ کې دا کورونه موږ لري کوي تاسو نه پوهېږئ که نه همدا پکه ده څه خبره نشته دویم دا دی د جمع نوم مه پرېږدئ که بالفرض جومات ته راځئ جمع له راځئ که جمع درنه تللي وي نو دوه کسان ملګري کېږي جمع